نو قرآن کریم یو زبردست نسخه ده. یو سړی وي صاحب اکثر زه خفه شمه او پته راته نه وي چې ولې خفه یم. دې ته هم وایي دې بازار کې په دې رکشو لیکلي ایک هم هزار غم. د هغوی دا معنی چې ایک هم زه یوازې یم او غمونه را باندې زر دي. دا ټیک نه ده. داسې الله پاک کوي نه چې ته یوازې او زر غمونه در باندې اچي، بلکې ایک هم هزار غم. یو طرف ته یو هم، بل طرف ته زر غمونه. زر غمونه چې سړي ته نقصان رسوي داسې یو هم یې رسوي. هم غم ته وایي او غم غم ته وایي. هم کم غم ته وایي، هم هغه خفګان ته وایي چې سبب معلوم نه وي. زړه دې خفه دی او پته نه لګي چې دا ولې خفه دی. او غم دې ته وایي هغه خفګان ته وایي چې سبب معلوم وي. نو کله کله سړي ته هم تواری شي، خفه شي، بس هلکه طبیعت مې خراب شو ولې یاره پته نه لګي. نو چې څوک هم صورت یوسف وایي پهله رکو بالکل اخیرنۍ رکو، دا چې وایي الله پاک به د تمام همومونه وساتي. د ده زړه برونه بالکل نه خفه کېږي او زړه څه سره خوشحاله کېږي؟ د الله پاک یاد سره، د الله ذکر سره. چې ته څومره الله الله وایې زړه به هم خوشحاله. الله پاک دې مونږ او تاسو نیکانو ګرځوي. قرآن کریم ټوله نسخه ده. نورونو قرآن کریم د الله خبرې دي، تعلق صرف د الله د ذات سره دی. چا چې قرآن کریم سینې پورې ونیوه الله به ورسره هغسې معامله کوي لکه څرنګه چې د الله د شان سره لایقه ده. او قرآن کریم یو زبردسته نسخه ده چې چا قرآن کریم باندې عمل وکړه د تمامو بیماریو او تمامو تکالیف ورته پورا الله پاک شفا ورکوي.